لږ ځنډ کښېنه. خاچوز ای ډي بي د دې لپاره راخلو مخکې به مې خبره کړې لکه موږ یو بل ماډل جوړ کړی هلته مو سیکشن یې هر شی ورپېژندلي سیکشن یې مو ورپېژندلي وي لوډ کمبینیشن یې مو هلته جوړې کړي یعنې هغه راخلو موږ نوي نه جوړوو زه دا راخلم کامه هاسپیټل دا به راخلم صحیح ده بیا سیکشن یې هر شی به ما سره راسي که هغه کې مو جوړ کړي نن نوی لوست وایو کمبینیشن دی صحیح ده هغه ته به اوس ور ورسېږو بس دلته به یو څو یو فوټ بس دی داسې کوو یوازې هسې کمبینیشن وایو ګریډ اونلی راخلو او دلته ځو ښه ډرا کې خو مو کار کړی و که نه ډرا کې خو څه شی نه و پاتې ښه ډرا چې څه وه اوس راځو ګوره موږ د پروګرام ته میټریل ور وپېژندل پریم سیکشن یې مو ور وپېژندلی سلب سیکشن مو ور وپېژنده دې نه وروسته راځو چې ډرا مو هم کله خلاصه کړه ډرا مو وویلې دې نه مخکې هغه نه وروسته موږ راځو لوډونه ورپېژنو چې موږ کوم کوم لوډونه لرو ځان سره صحیح ده را به سئ ډیپاین مینو ته ډیپاین کیس سټاټیک لوډ کیزز دا به خلاص کړئ اوس دلته ډیډ لوډ ده لایو لوډ ده سوپر ډیډ لوډ ده سوپر ډیډ لوډ ځکه دلته راغلی ده چې هلته ما چوز ای ډي بي راخیستی هغه بل ماډل چې و کامه هاسپیټل په هغه کې مخکې له دې نه ګټه اخیستل سوې ده صحیح ده ښه یو ډیډ لوډ ده چې دا یو بیل به وایي صحیح ده یو ډیډ لوډ ده لکه دغه کالم کې کوم کنکریټ کارېدلی دی یا په بیم کې کارېدلی د هغوی خپل وزن ده صحیح ده که نه دا خو موږ سره ډیډ کې راغی سوپر ډیډ لوډ کله چې موږ د دغه نه پرته خوا د موږ کاشي مو لګولې یا په وروستي پوډ کې د وروستي پوډ په بام باندې چې موږ دا لیو مو کړی خاوره مو اچولې دا سوپر ډیډ لوډ کې راځي یا سوپر امپوزډ لوډ ورته وایي او لایو لوډ چې ده هغه ژوندي بارونه که یو مړه بارونه خپله لکه مخکې مو ویل او لایو لوډ چې د ژوندي بارونه لکه موږ چې ناست په یوه کوټه کې یا نور کوم سامان یا فایده دا په لایو لوډ کې راځي دا به زه ختم کړم اول چې کله تاسو نوره واخلی هغه اول چې موږ پیل مینو کې راغلو که نه نیو ماډل هغه کوو هلته بیا موږ سره یوازې دا دوه لوډونه راځي د ډیډ وي لایو لوډ وي د خپله هم ډېرولی شئ خبره دلته کوو موږ په ډیټ کې دا لوډ دی دا د لوډ ډول دی کوم ډول دی مړ بار دی ژوندی بار دی یا نور کوم ډول در سره لري صحیح ده ټایپ هیڅ شی ده موږ سره اوس ډیټ دی که نه بل سیلف وایټ ملټیپلایر دلته موږ یو ورکړی د دې معنا څه شی ده موږ د پروګرام ته مو هغه ورپېژندلی د کالم سیکشن مو ورپېژندلی ده د بیم سیکشن مو ورپېژندلی ده د سلب سیکشن مو ورپېژندلی ده صحیح ده که نه اوس که دلته زه یو ولیکم دغه سیلف وایټ ملټیپلایر د خپل وزن ضریب ورته وایي څه شی ورته وایي نو ما ته به ډیډ لوډ چې ده پروګرام به چې څومره بیمونه وي را سره څومره سلبونه وي هر شی په خپله به یې راته شمېري 100% به یې راته شمېري که دلته زه 0.5 ورکړم بیا دا ټول لوډ چې هر څومره راځي ډیډ لوډ نو 50 سلنه به یې راته شمېري یعنې هر څومره چې ورکوي اوس موږ 100% غواړو که نه چې ویې شمېرو نو یو ورکوو صحیح ده که دې ډېرو 1.2 خو څوک 1.2 دلته نه ورکوي ښه دا همغه اضافه باري ضریب نه ده دا یوازې ته پروګرام ته وایې چې ما سیکشنونه مې ټول در پېژندلي یوازې ته ډیډ لوډ راته وشمېره او لایو لوډ ته ځکه 0 ورکوو چې لایو لوډ بیا په خپله مونږ ورکوو زه به یوه بېلګه درته وایم چې مونږ دغسې د عامه ودانیو لپاره په یو فوټ مربع باندې 40 پاونډه وزن مونږ اچوو هغه بیا خپله ورکوو صحیح ده ځکه دغه سیلف وایټ ملټیپلایر ضریب دلته 0 ورته نیسو ښه څنګه کولی سي یو لوډ دلته ورته هغه کوي ورزیاتې کوي یا یې ډیفاین کوي هر څه ورته وایي دلته به ورته ولیکې لوډ نوم ورته ولیکل زه ورته لیکم SDL سوپر ډیډ لوډ صحیح ده ښه سوپر ډیډ لوډ دې ورته راواخیسته بیا به یې ټایپ ته راسي ګوره دلته ډېر ټایپونه دي در سره دلته به سوپر ډیډ ورته انتخاب صحیح ده کله دې چې سوپر ډیډ ورته وټاکه د دې سیلف وایټ ملټیپلایر ضریب به څه شی کې 0 دا موږ په خپله ورکوو صحیح ده هر لوډ چې ته په خپله ورکوې نو دا ضریب به یې څه شی کوي 0 به ساتي ښه موږ 3 ډوله لوډونه
وروپېژندل. دا مډیفای لوډ دا څه معنا دا لکه یو نوم درنه غلط شوی ده که نه، ته غواړې په دغه کې ایډیټ وکړې، مثلا دا سوپر ایډیټ لوډ نه ده، ته داسې ورته وایې اس ایل ایل لیکې، سمه ده، دا به دې سلیکټ کړی. مډیفای ته راسه بس اس ایل ته راځي، یا دلته په سل پوینټ ملټیپلایر ضریب یو بل ورکوي، داسې ورکولی شي. بې له دې چې ته دا ډیلیټ کړې یو بل لوډ د دې په ځای باندې ډېر تر دې ځای وپوهېدئ. ښه، دې ته موږ د زلزلې بارونه هم ورکولی شو. اوس که زه هغه فایل ګورم چې موږ د یو بي سي له مخې ورکوو، یعنې فارم بلډینګ کوډ، که هغه فایل زه ګورم ښایي ډېر وخت ونیسي، یوازې هغه نه به یادونه وکړو، بیا به زه هغه فایل تیار پیدا کړم، ډیسکټاپ باندې واچو وابچو، هلته به بیا وګورو. صحیح ده. اوس خاص یادونه ترې کوم. ارتکویک ای لیکې کیو لیکې په ایکس باندې زه ورته یم چې په ایکس باندې ما سره راځي. صحیح ده. ټایپ به یې راواخلی چې شی کویک به راواخلی، کویک. اوس وګوره اټو لیټرل لوډ د زلزلې بار خپله یو اړخیز بار دی که نه، دا اوس در سره کار کوي. راسه یو بي سي راخلو، هر کوډ کې چې ته معلومات ولرې دلته راخیستلی شي. هر کوډ کې ما خو ویل چې تاسو معلومات ولرئ، انټرنیشنل بلډینګ کوډ راخلی، دا ان بي سي سي راخلی، دا به هم کوم یو کوډ یې. ښه ان بي سي خو نیشنل بلډینګ کوډ ده، دا به هم یو شی وي، ان بي سي ډبل سي ده. ښایي موږ یو بي سي ونوي دا راخلو. صحیح ده. یونیفارم بلډینګ کوډ دا به دلته لیټرل لوډ اټو لیټرل لوډ دا به راخلی او اډ به یې کوي. ګوره موږ سره اډ شو، خو دا به داسې نه پرېږدئ. ښه، دې که به تاسې نور هم ایډیټ کوئ، تا خو دلته ورته وویلې چې پروګرام دلته دې یوازې نوم ورکړی چې په ایکس باندې راځي، ولې نور کمپیوټر نه پوهېږي چې ته دغه وداني جوړی په کوم زون کې ده در سره، چیرې دا ټول به اوس بیا به چیرې راسي مډیفای لیټرل لوډ دا پاڼه در سره خلاصېږي. ښه، دې کې هغه یو څه شیان به زه درته ووایم، بیا موږ هغه ته اړتیا لرو، باید یو بي سي کوډ باید موږ سره واوسي چې هغه نه هر شی موږ راواخلو. ښه، هماغه اوس موږ هلته ورته ویلی چې په ایکس ډایرکشن باندې راځي که نه، ایکس ډایرکشن موږ ورته انتخاب کړو. سمه ده. بل راځي سایل پروفایل ټایپ، خاورې ډول کوم دی در سره. دې کې اوس ډېر ډولونه دي را سره، ځینې اوس ما ته داسې یاد نه ده چې اس ای کوم دی، دا کوم دی، خو نرمه خاوره، سافت خاوره ده، راک ده، او بهر هارډ راک او داسې ده. او بل داسې ده سیزمیک زون پکټور دی، 5 زونونو باندې ویشل شوی ده. یو دغه یو دی، دا 2 ای دی، دا 2 بی دی، دا 3 دی، دا 4 دی. که هغه ودانۍ چې ته غواړې په یو زون کې جوړې کړې، یعنې هغه سیمه چې تا په یو زون کې راځي هغه ته به بیا دا ضریب راخلي 0.05. بیا که 2 ای کې راځي بیا دا، که بیا 2 بی کې راځي لکه پېښور په 2 بی کې دی، ښه بیا دا راخلي. او ننګرهار لپاره فکر کوم دا 0.3 نیسي. سمه ده. بیا په دغه 3 کې راځي، دا ورته انتخابوي. او دا نور سی دي دا ټول په خپل اخلي، لکه دا سی ای او سی وی، دا ټول پروګرام درته شمیرې. وروسته مو چې کله لمونځ مو وکړو، زه به هغه فایل درته را پیدا کړم، بیا به هلته وګورو. صحیح ده. لمونځ به هم بیا وکړو، د دې په اړه به هم خبرې وکړو. او ټایم پیریود ماښام دی که نه، 0.03 به ورکړي د کانکریټ فریم لپاره. بل سټوري رینج به ورکړي، د بټم سټوري نه ان تر ټاپ سټوري پورې موږ نیسو. صحیح ده که نه، ټولو باندې اغېزه لري. که ته ځینې ورته راکموي، اوس خو یو سټوري ده، کیدای شي ډېر سټوري ولري، هغه تا پورې اړه لري، خو د لاندې نه ونیسه ان تر پاسه پورې ټولو باندې زلزلې بار اغېزه لري، هماغه مو ونیو. بل راځي اورسټرین پکټور دی. دا څه شی دی؟ موږ 3 ډوله فریم ډیزاینوو. ښه، یو اس ام آر اف ده، سپیشل مومنټ ریزسټینګ فریم ده، یو اردینري مومنټ ریزسټینګ فریم ده، بل انټرمیډیټ ریزسټینګ مومنټ فریم ده. د سپیشل ام آر اف لپاره هغه څه ده، اس ام آر اف لپاره 8.5 دا ضریب نیول کېږي. بیا زه خپل هلته درته ښیم یو بي سي کې. ښه، او د اردینري لپاره 3.5 دی، او دا بل منځني لپاره انټرمیډیټ لپاره 5.5 دی. او دلته بل راځو ادر پکتور، امپورټنس پکتور، دا د ودانۍ ډول پورې اړه لري، لکه د وروژنې ودانۍ ده یا د نور د بل مقصد لپاره تا راغولې ده، دا د هغه پورې اړه لري. دا به هلته بیا وګورو. خو د ټولګټو ودانیو لپاره عامه ودانۍ چې دي یو ورته نیول کېږي. د وروژنې کومې ودانۍ چې دي دا 1.25 دومره چې څومره در سره یو ودانۍ مهمه کېږي که نه، هلته به بیا وګورو چې څه شی دی. صحیح ده که نه، لمانځه نه وروسته به نور ووایو. صحیح ده. اوکې، دا اوکې که دا به ودروو.
صحیح ده ښه موږ کوم ځای پورې کار او سټاټیک لوډ کیزز په دغه برخه کې وکنه دلته که تاسو وغواړئ د زلزلې لوډ ډیر کوي په هغه کې په خپل ماډل کې ترې ګټه واخلئ نو بیا راځئ ای کیو ایکس ولیکه په ایکس باندې در سره راځي وای باندې در سره راځي خو بیا به تاسو ایډیټ کې کوئ دلته به راځئ موډیفای لیټرل لوډ صحیح شو ښه دې باندې خو پیدا کنه چې کوم ډایرکشن باندې در سره راځي په ایکس ډایرکشن باندې راځي بیا که په یو عین المرکزیت باندې در سره راتلله بیا دا ورته انتخاب کوي په یو عین المرکزیت 15% مخکې پروګرام درته نیولی ده صحیح ده ښه موږ خبره په دې کې کوله که نه سایل پروفایل ټایپ او سیزمیک زون پکټور ته اوس به راسو دغه دلته وګوره دا د یو بي سي کوډ له مخې دلته وګوره د ټیبل نوم یې درته لیکلی چې کوم ټیبل ده زون وګوره یو د یو لپاره څو ضریب دی 0.05 دی که نه دی صحیح دی که نه 0.0 او سمه ده 0.015 او د 2 لپاره دا دی 2 بي لپاره دا دی د 3 لپاره دا دی او د 4 لپاره دا په زون پکټور باندې وپوهېدئ اوس چاره سیمه تاسو سره واوسي پر زون کې وي در سره هماغه هغه ورکوئ هماغه ضریب ورکوئ بل راځو سایل پروفایل ټایپ ته راځو اس ایچ شی دا هارډ راک دی او دا بل څه دا یوازې راک دی او بل اس سی څه دا ویری ډینس سایل اینډ سافټ راک دی او بل سافټ سایل پروفایل دی او دا بل هم یو کوم ډول دی صحیح ده سافټ سایل پروفایل نو د خاورې ډول هلته درته ویلي اس ای دا اس بي د تا ته خو به معلومه یي که نه چار ډول خاوره یې در سره بس هماغه ډول خاوره ته ورکړه بیا د دې په اړه نور معلومات هم درته لیکلي دا بیا تاسو لوستلی سئ بیا در سره وګورئ صحیح ده څه شو دا دی که نه دغه څلورم کوم یو راځي اس ډي سټیپ سایل پروفایل همدا ورکوو صحیح ده دا بیا یاد کې وساتئ اس ډي ښه بل راځو ښه دلته به لاړ شو ځکه چې معلومه سي پروجیکتورم بند شو د لیپټاپ برېښنا لاړه دا به ودرولم ښه وعلیکم نه نه لره ښه مونږ سیزمیک زون پکټور پورې راورسېدو که نه که دې ځای پورې راورسېدو ښه اوس راځو ورسټرین پکټور ته راځو ښه دا به اس ډي کو صحیح ده اس ډي او سیزمیک زون پکټور به دغه وټاکو صحیح ده که نه درې ګوره هلته چې موږ کوردینات ولرو که نه لکه ایکس په وای ګوره دا د ایکس ډایرکشن شو که نه او دا وای دی دغه سنټریسټي د مثبت وای لور ته دی او که د منفي لور ته دی بس خلاص دا ورته وایي او د زلزلې او نور دی نه وروسته اخواته لکه څو فیصد سنټریسټي ریشو نیولې ده که نه دی نه اخواته زه نور نه پوهېږم زه تر دې ځای ګوره که موږ خپل هم تصور وکړو لکه ایکس ډایرکشن باندې خو راغله موږ ورته وویل اوس دغه خپله چې کوردینات یو د وای مثبت لوری دی که نه یو منفي لور دی اوس دغه سنټریسټي دغه عین المرکزیت څه ده د وای مثبت محور په لور باندې ده او که د منفي لور باندې ده صحیح ده مطلب ده د زلزلې قوت څه ده د وای مثبت محور په جهت باندې تېرېږي که په منفي جهت باندې تېرېږي او همداسې دغه خبره ده ښه دا زه ایکس ډایرکشن راخلم صحیح ده ایس عین المرکزیت نقطه او بل سیزمیک زون پکټور مې ورته وویل صحیح ده نور هر شی راته پروګرام یې کالکولیټ کوي که بیا ته وایې سی ای او دغه سی وي دغه هم ته ورکوې بیا هم هغه هم راخیستلی سې دلته شته راسره یو بي سي کې هر شی شته صحیح ده که نه خبره په دغه هغه کې کوه اورسټرین پکټور کې کوه اورسټرین پکټور ته به راسو اورسټرین پکټور موږ سره دغه دی ښه نه دا خو ورسټرین پکټور دلته تاسو وګورئ خزا به وروسته وګورو صحیح ده هغه ته به ورورسېږو د سیزمیک امپورټنس پکټور کې به خبره وکړو دغه امپورټنس پکټور ته وګوره هغه هم شته کې ښه به وګورو دا ولوله ګوره
لکه ایزنشل شته فیسیلیټیز دي، د دې لپاره 1.25 نیولی. دلته ګوره فایر اینډ پولیس سټیشن، هغه د وروژنې ودانۍ او د پولیس تمځایونه چې دي د هغو لپاره 1.25 نیولي دي. بیا دلته راسه ګوره دلته یو چې دا ټول ولولئ څه دلته چې دی بلډینګ هاوسینګ ګروپ بیو چې د دې لپاره یو نور خو لوستلی شئ که نه دلته څه د میسیلینیس سټرکچر دی نور خپل لیدلی شئ نور اضافي. او دا بل چې دا پاتې په کوم یو څو هغه پاتې شو را سره که نه د ورسټرین پکتور. ورسټرین پکتور به ودریا به وګوره به دی نه لاندې چې ورسټرین پکتور دا دی دغه ار دی موږ سره ښه ورسټرین پکتور دلته وګوره دا ګوره ورته سپیشل مومنټ ریزسټینګ فریم دا خو ګوري که نه د دې لپاره ګوره 8.5 نیول کېږي ښه. او دلته بیا نور وګورئ که همغه اردینري هم شته کې ټول شته کې ګوره د کانکریټ دغه بي کانکریټ 3 لیکلی د دې لپاره ځینو ځایو کې 15.6 هم نیولی خو د هغه انټرمیډیټ لپاره 15.5 نیسي ښه انټرمیډیټ لپاره. او د اردینري لپاره 3.5 هغه مو ګورئ دلته به چیرې وي کې ښه دغه ځینه ټول راخیستلی شئ تر دې ځایه پوهېدئ نور خو هلته چې شی پاتې نه څو کې صحیح دی که نه دا ټول لیدلی شئ ښه. اوس زه زلزلې لوډ کې خو نور شی پاتې نه څه ټول ضریبونه دي نورې پروګرام درته کالکولیټ کوي. کوم صفر اشاریه دا ته خاص ټایم پیریډ ورته ورکوې په خپله د پروګرام ته د کانکریټ فریم لپاره 0.03 ده نور ټول درته پروګرام خپله کار ده درته شمیري او د سټیل لپاره 0.035 ده بس نور د خپله کمپیوټر کار ده چې درته شمیري او نور خپله کمپیوټر درته شمیري خاص ته ټایم پیریډ ورکوې بس دا به زه هغه کمه انټرمیډیټ به یې کوسی 15.5 وایي ډېر 15.5 نیسي صحیح ده او دا به همه ودانې راخلو څنګه ولې موږ د زلزلې لوډونه چې کله موږ ویل ټمپریټ شی ته لکه دا یو زلزلې موږ هلته ځان ته فورمول لرو که نه چې دا یو ټکان یې ورکړي دا څومره اوږد وي در سره بیرته څومره زر راګرځي که زر راونه ګرځي یو بل ټک ورکوي ورو ورو داسې ډېرېږي له منځه ځي خو نور پروګرام یې درته خپله شمېري صحیح ده موږ سافټویر نه ځکه ګټه اخلو کمپیوټر نه چې زر زر موږ ته شمېرنه وکړي نور یې څه کوو سمه ده که نه نور خو که مینولې بیا ګورئ دلته هیلپ کې شته ښه ده زه درته وښیم ډېره مینولې بیا هغه ځایونه وګورئ ښه دا ځل ورته وایه ارتکویک په وای باندې اډیکا ماډیفای لیټر لوډ نور دلته خاص وای وټاکه نور هر شی در سره سم دی صحیح ده هماغسې ورته اوکې ښه موږ لوډونه ورو پېژندل سافټویر لپاره سافټویر ته مو ټول لوډونه ورو پېژندل دې نه وروسته هر کله چې موږ ډیزاین کوو او مومنټونه ګورو باید دغه ټول لوډونه داسې یو کمبینیشن کې راټول کړو که نه د هغه له مخې بیا موږ مومنټ پیدا کړو د مومنټ نه وروسته یې ډیزاین کوو اوس راځو کمبینیشن ته دا ټول لوډونه راخلو کمبینیشن ترې جوړو ګوره دلته یو خبره ده ښه چې دلته راغله لوډ کمبینیشن یو خو لوډ کمبینیشن ده چې ته په خپله یو کمبینیشن جوړی او بل دلته دا اډ ډیفالټ ډیزاین کمبینیشن ده تا لکه یو کوډ انتخاب کړی موږ یې سی آی کوډ مخکې له مخکې نه انتخاب شوی ده که بل کوډ له مخې ته ډیزاین کوې ورته راواخله په اپشن نه یې راخیستلی شي صحیح ده اپشن کې راسه کنکریټ فریم ډیزاین دی که نه کار کوډ تا زړه غواړي د هغه له مخې ته دا مومنټونه ګوري یا نور وروسته هغه ډیزاین کوي که د ډیزاین لپاره هر کوډ راخلي دلته یې راخیستلی شي صحیح ده ډیزاین په دغه کوډ باندې که مومنټ لپاره خو لکه مومنټ نه مخکې چې موږ میټریل ورپېژندل هغه لپاره هم ځان ته کوډ راخیستلی شي خو هغه مشخصات به د موادو د هغه کوډ له مخې ته ورکوي لکه انډین کوډ راواخلي یا بل راواخلي صحیح ده ښه دلته وګوره ای سی آی د مخکې له مخکې نه انتخاب شوی دا پرېږدو سمه ده دا بل هم راخیستلی شي خو چار څومره نوی وي در سره هغه هومره ښه وي که نه دا 9 ده دا 2002 ده او دغه به ښه وي را سره که نه که نور هم نوی کوم نوی ورژن د سافټویر وي هغه کې نوی هغه نوی در سره راوړه
یا به هغه نوې په خپله په اتوماتیک ډول در سره اخیستی لکه اوس موږ سره دغه ECI 2015 خپله راغلي. صحیح ده که نه؟ ښه تر دې ځای وپوهېدئ. که موږ ورته وایو چې اډ ډیفالټ ډیزاین کمبینیشن دا به خپله موږ ته کمبینیشن یې جوړې کړي د دې کوډ له مخې. زه ورته یم اډ دغه ورته ومې ویل صحیح ده. زه اوس غواړم چې کنکریټ پریم ډیزاین دی که نه، دغه کنکریټ پریم ډیزاین ګوره دلته وګورئ کنکریټ پریم ډیزاین. نو دا به ته څه شی کې ټیک مارک پکې کنکریټ پریم ډیزاین. موږ غواړو یوازې دغه د کنکریټ پریم ډیزاین د کنکریټ پریم کې چې کومو کمبینیشنونه ګټه اخلو دغه موږ ته خپله پروګرام جوړ کړي. او بل کنورټ ټو یوزر کمبینیشن ایډیټیبل چې موږ خپله وکړی چې ګوت کولی اوکې که. اوس وګوره موږ ته به د دغه سافټویر په خپله یا کمپیوټر به موږ ته خپله کمبینیشنې جوړې کړي. دلته وګوره دومره ډېرې. او دغه ام سی سي راغلی موږ مخکې یو د کاما هاسپیټل په نامه یو بل ماډل نه موږ راخیستی و که نه چوز ای ډي بي مو کړی و. دا هماغه کمبینیشن پاتې سوی ده راسره. او دغه کمبینیشن سی دي دا ټولې هغه موږ ته جوړې کړې کمپیوټر موږ ته جوړې کړې. او دغه وال چې راغلی دي دا مخکې راسره پاتې سوی ده ښه مخکې همغه هغه نه که نه. اوس خو موږ شیروال نه دی هغه کړی که نه باید دا یې موږ سره نوې جوړوي. دا مخکې نه موږ سره پاتې سوی ده. ګوره دا کمبینیشن اوس وګورئ راسه موډیفای شو کمبینیشن. ښه دا یې درته ښایي دا د لوډ کمبینیشن نوم دی. دا لوډ کمبینیشن ټایپ دی. بیا به وروسته درته یم چې په دې منځ کې شی دی. ښه ډیټ سټاټیک لوډ دی. اوس سکیل پکټور ته خبر راغله 1.4 یعنی دلته ډیډ لوډ څومره ډیر شوی دی 40 سلنه ډیر کړی ده. او لایو لوډ دی دا هېڅ نه ده ډیر کړی بس همغه د اضافه باري ضریب یې نه ده ورکړی صحیح ده چې څومره ده هغومره یې نیولی ده په یو کې ضرب کړی ده. بل سوپر ډیډ لوډ دی 1.4 بل ایرت کویک په وای باندې 1.55 سلنه ډیر کړی. په هر یو بیا تاسو لیدلی سئ. ښه دا نور کمبینیشن دي خو موږ غواړو یو خپله یو کمبینیشن جوړ کړو. سمه ده که نه؟ ګوره دغه وګوره بل دا وګوره یو څو دانې به وګورو. ګوره که ته کمبینیشن جوړوې دې ته هم اړتیا نشته چې ته خپله کمبینیشن جوړ کړې. خو که ډېر معلومات ولري په یوه سیمه یې در سره هلته دومره زلزله نه راځي هغه لوډ بیخي د زلزلې را کم کړه کم اضافه باري ضریب ورکړه. اوس موږ راځو خپله یو کمبینیشن جوړو. سمه ده لوډ کمبینیشن ته راسه اډ نیو کمبینیشن. اډ نیو کمبینیشن ته چې کله راغلی لوډ کمبینیشن نه یم دلته به نوم ورکړې. زه دلته نوم ورکوم نوم به ورکوم سی نوم ورکوم. سمه ده کمبینیشن لوډ کمبینیشن ټایپ اډ دلته اډ پرېږدو. ګوره اډ دا انویلاپ دا ابسولوټ ده په دې بل باندې نه پوهېږم. ښه اډ دا معنا لکه اوس ځینې ځایونه کې داسې راځي یوه خوا له پاسه نه راغلي وي که نه لکه کله یا مثبت او منفي مومنټونه داسې لنډ به یې وایي. مثبت او منفي مومنټ دواړه چې جمع کړي یو د بل سره یو برخه اختصاروي که نه نو که اډ ورته ووایه داسې به تا ته ټول مومنټونه به داسې درته شمېري. صحیح ده مثبت یو بل سره به اختصار لکه موږ داسې وایو چې یو مومنټ دی ما سره -8 او بل دی را سره -4 نو -8 او -4 مساوي ده له -4 که نه. د دې له مخې بیا ډیزاین ورشي همدغه مومنټ به موږ ته لاسته راکوي. خو که زه ورته ووایم بیا به خپل هلته عمله نه ګورو ابسولوټ ورته ووایم بیا به دواړه مطلقه قیمت هغه چورلټ قیمت چې څومره ده هغه دواړه به جمع کوي د هغه له مخې به بیا ماته شمېرنه کوي. صحیح ده. او که انولپ ورته ووایې داسې هم کېدلی سي په یو ځای کې د ډیډ لوډ له امله یا د یو کمبینیشن له امله هلته اعظمي مومنټ وي را سره نو په هر د ډېر کمبینیشن بیا انولپ ورته ووایه بیا به د هر کمبینیشن له امله په کوم ځای کې اعظمي مومنټ وي هغه به درته راخلي د هغه له مخې به تا ته ډیزاین ورشي. که بیا تا غوښتل که تا مومنټونه پیدا کول مومنټونو نه وروسته که تا ډیزاین کوو د هغه له مخې به یې درته کوي. صحیح ده. او دا چې اوس موږ راخلو لکه دغه انولپ موږ کمبینیشن جوړ کړه د دې له مخې کولی سئ هغه اعظمي لکه کوم ځای کې چې اعظمي راځي وروسته به بیا زه درته یم اوس ښایي ونه پوهېږي لږ خو په مطلب وپوهېږي که نه خو چې تل کار کوئ دا به اډ پرېږدئ اډ به پرېږدئ. صحیح ده. ښه ډیډ لوډ ده زه دا دومره نه زیاتوم دې ته وایم چې 1.2 سلنه یې ډېروم. صحیح ده. مډیفای که دلته به ډېر او لایو لوډ به دا صحیح ده 8 سلنه یې ډېرو. راځو سوپر ډیډ ته راځو.
سوپر ډیډ دې ته وایو چې دا هم 1.2 شل سلنه مو ډېر منصور صاحب وپوهېدی ښه دې کې به یو په ایکس باندې مونږ هغه ونیسو ځمکرېږ د زور به ونیسو سمه ده دا 50 سلنه ډېره اټکوئ نه نیسو وای باندې په یو وخت کې موږ داسې فرض چې یو ایکس باندې راځي په دواړه باندې به نه به نیسو سمه ده که نه ښه کله کله داسې کېدای شي چې یوه زلزله دې ورکړي ډایرکشن کې وراشي خو بیا دغسې بیا دواړه ونیسه نو خو هېڅکله به هم داسې اوس که موږ وینډ لوډ ورپېژندلی وای که نه بیا به وینډ لوډ به د زلزلې لوډ سره نه یو ځای کوي داسې هم ښایي څه ووایم چې دواړه په یو وخت کې دی په ایکس باندې لکه داسې وخت کېدای شي چې د شل په ورځ په ایکس په ډایرکشن کې راشي بیا شل په ورځ دواړه ډایرکشن هغسې چې وي بیا دواړه ورته ونیسو دواړه له مخې ته ډیزاین هغه بیا ما خو وویل چې کله تاسو کمبینیشن جوړوئ خپله باید ډېر معلومات ولرئ که نه هغسې د هغې ساحې په اړه چې هلته د لایو لوډ څنګه دي در سره زلزلې لوډونه څنګه دي در سره څنګه خلک هغه ځای نه ګټه اخلي هغسې خپله بیا خپل ځان تاسو جوړولی او نور خو خپله هغه راته جوړ کړي دي لکه دا کوم کوډ چې ده ټول کمبینیشنونه یې موږ ته جوړ کړه ښه چې کله کمبینیشن یې موږ جوړ کړی بیا وروسته دغه ټول لوډونه موږ راخلو په اساین کوئ په دې سلب باندې لوډونه اچوو که موږ بیم باندې کوم لوډونه ولرو هغه به وروسته بیا ووایي صحیح ده بس دی که وایه بس به یې دومره د نن لپاره دومره بس موږ دومره کار نن وکړه لوډونه مو کمپیوټر ته ور وپېژندل بیا مو دغه لوډونه راواخیستل دې نه مو بېلابېل کمبینیشنونه مو جوړ کړي په یو کمبینیشن کې مو راغونډ کړه دې نه وروسته به موږ دا ماډل خو به موږ ډرا کړو د کله ماډل ډرا کړه دا لوډونه ټول راخلو لکه لایو لوډ او سوپر ډیډ لوډ ورکړو ډیډ لوډ خو یې خپله راته وشمېره پروګرام هغه په سلب باندې اساین کوو په پټ مربع باندې یا متر مربع باندې هر شي باندې چې تاسو لوډ ورکوئ هر شي باندې درته معلوم وي کله مو چې سلب باندې هغه لوډونه اساین کړو نور سلب خپله دې بیمونو ته ویشي خو که موږ 2 پوړه یا 3 پوړه وداني وي را سره په دې بیمونو باندې بیا دیوالونه راځي که نه بیا موږ د هغو دیوالونو چې څومره وزن دی هغه موږ په ویشلې بار باندې بدلوو بیا دې بیمونو باندې ویشلی بار اچوو بیا به وروسته کار وکړو د نن لپاره دومره بس ده سمه ده دې ځای به یې بس کړو